یو واري بیا ستړي مشه قدرمنو کتونکو دا او اسماعیل خان د غسندره تاسو وره دا اوس د پروګرام په دویمه برخه کې تاسو بوزم با د سباون ننګرهاري سره تاسو ملاوه هم سباون ننګرهاري د لیټل پروفیسور یا د وړوکی پروفیسور په نوم باندې هم پیژندل کیږي زه هغه ته لګیا ما ټلیفون وته کوم پر اپروم پروګرام کې پر اساس سوشي بو کې راځي او هم تاسو د پاره سم میسج پیغام لري سباون چې کم دینو یو فعال ماشوم دی او کومره ماشوم دی او د ډیر وړوکوال نه چې کم دینو په سوشل میډیا باندې هم ډیر زیات فعال دی او دا هغه چې کم دینو سباون تر سره سباون السلام علیکم ته مونږ سره سباون السلام علیکم سباون زما غږ درځي تاسو ته دا زما تفسیر نه برابر سباون زما غږ درځي تاسو ته آیفون ها تر څو پورې چې د سباون لیکه موږ سره برابرۍ کې خپل سیټینګ کوي لګیا دی نو هغه سره به موږ خبرې اترې کوو سباون ننګرهاري سباون زما غږ درځي تاسو ته بله هو استاذي السلام علیکم ستړي مشه خیر ذات من وعلیکم السلام سلام او احترامات تاسو ته تاسو قدرمن لیدونکو ته تاسو همکاران ټول ته زموږ طرفه دی تیر شوی اختر مبارک وي او زموږ طرفه تاسو ټول ته سلامونه احترامات مننه سباون چې ډیوی ته وخت ورکړې را سره خبرې اترې کړې دا راته وایي څه حال کې د کرونې سره په څه حال کې بله مې څنګه یې په څه حال کې د کرونې سره په څه حال کې الحمدلله الله پاک فضل کرم دی بس بند روان دی کرونا دسته چې دا چا غوندي دا انسان غوندي موږ هم د ژوند یو څانګه چې تعلیم له هغې سره تړاو لرم نو زموږ چې کوم د تعلیم کومه څانګه هغه د کرونا د کووډ 19 د وبا له لاسه ډېر زیات اغېزمنه شوې ده نو چې کوم سټوډنټس دي هغه په کور باندې لاس او دا وی هغه پریشرز دا وی چې کوم وخت هغه لګیاري ځای کېږي اوس د سې مطلب پشمار باندې یونیورسيټیز دي چې هغه آنلاین لګیاري سبق ورکوي خو زیاتره کالجونه او سکولونه چې کوم دي هغه بیا د آنلاین کلاسز چې کوم د سیستم دی د انټرنیټ له لارې کوم سبق ورکوي هغه نه ورکوي زه بس خپل دا کوشش کوم چې هغه خپل پخواني درسونه هغه به تکرار کړم خو د درس هغه حضوري پړاو هغه پړاو چې هغه کې تعالی استاد مخامخ ناست دی هغه مخامخ سبق درکې اې ته موږ ټول شاګردان لګي ورته کې ناست زیاتره شاګردان چې دی هغه دینه محروم دي ها صحیح ده او دا صرف د پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې هم د په داسې حال کې راځي چې زیاتره سکولونو خپل زیاتره مکاتب او امتحانات شو د زیاتره لاپات او زیاتره ریزلټس نو بازار زمونږ یو پلان زو خو د پاک موږ لپاره چې څه لیکلي وغه کېږي صحیح سم ته خلکو ته چې کم نه میسجونه پیغامونه هم ورکې د کرونې په اړه باندې چې د خپل ځان خوندي وساتي خپل ځان بچو ساتي باغې کې تسوي خلکو ته سباون جی زه خپل هغه مینوال هغه ملګر دوستان دا کسان ته چې لګیا دي مونږ دا یو ویګي زموږ په خبرو باندې هغه ټول د زماده پیغام دی چې دوی د کورونا د وبا دا کووډ 19 دا دوی لایټ لیوانه خلی دا په غپ باندې دی وانه خلی دا په سپک نظر باندې نه ګوري بلکې دا خو جدي ونیسي د طبي کارکونکو توصیو ته او همدارنګه لارښوونو ته هغوی باید وګوري نظم باید مراعات کړي همدارنګه چېرته چې سي هغوی سینیټایزرز او ماسک استعمال کړي او څومره چې مطلب احتیاطي تدابیر دی هغه ونیسي همدې ته وکول وي چې هر څه اول خپل د احتیاطي تدابیر بولي او بیا ته خدای پاک ته بزان باور کی نو پکار چې موږ د سیو کو خپل چې کوم په ماشا کې کوم غریب خلک لا وی لاس نیو وکړو دا غی لاس نیو کې ها د لړکې دا هم ویل کیږي د کډوالو په اړه باندې چې کم دینو په خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې کم په پاکستان کې دي دا غی لپاره چې تاسو کوم حل زلی د کرونې په وخت باندې هغه لګراته په ګوتا کې زه بخپل موږ خو د کورونا سره چې کله د غزبندیز شولو او بخښ تاسو سکرین لګیا کله د غزبندیز شو ها بله خپل سکرین برابر کا ستا انټرنیټ هم لږ کمزور دی سباون زه غواړم چې تاسو سره خبرې مو کوم تاسو د خبرو نه مونږ زموږ اوریدونکو ته خبر شي نو ته خپل برابر کا خپل سره برابر کدي وخت تا خلک ګوري ویني دي او ستا خبرې چې
پوهېږو مسلې شته ستا تصویر هم صفا نه دی کیمره دې هم صفا نه ده هغه شانتې نه ده څنګه چې په کار ده خو بیا هم ته خپله خبره وکړه نو خبره په کوم ځای کې خبره دا وه چې موږ پخپله د کرونا او د کوارنټین سره قانون چې کوم هغه روټین دی هغه بالکل صحیح روان دی یعنې بالکل د لاکډاون کې بندیز کې ستاسو خبره چې د کډوالو خبره د کډوال لپاره موږ څه کړي یا د کډوال لپاره څه پیغام لرم زه پخپله خپل مطلب زه چې پخپله چاته ترڅو پورې چې د دې خبرې پخپله چاته ځم یا باز موږ هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې نیسو هغې باندې عمل کوو او همدارنګې د خپل د پیج له لارې موږ خپلو مینوالو ته دا احتیاطي تدابیر د هغوی تر غوږونو پورې وررسولي دي هغوی له موږ دا چې کوم بیسیک او نیسسري چې کوم پریکاشنز دي هغه هم ورته ښودلي همدارنګې زیاتره فعالینو سره موږ رابطې کړي دي سمه ده صحیح تاسو صحیح سمه ده سلا ده سباون ما خو چې کله لومبې تاسو سره ملاقات شوي یو خو دا راته ووایه چې کوم دی نو تا ته د لټل پروفیسر ویلي کېږي که نه دغه باندې ورسوي تاسو وایي چې دا خو د کرونا سره خبرې شوې دا تا بار بار ویلي دي خو زموږ اورېدونکي دي دا تپوس کې دي وخت دا لټل پروفیسر ته ولې ویلي کېږي وړوکي پروفیسر ته ولې ویلي کېږي اوس خو لوی پروفیسر یې خو دا لږ راته واضحه که تصویر د صفا نه دی زباون خو بیا هم بیا اجازه در کوم د پروګرام وخت هم سرته رسېدلی دی بلې اواز مو صحیح نه راځي د لټل پروفیسر دا خبره چې کیږي دا لټل پروفیسر د ته ولې ویلي کیږي دا داسې وه چې زیاتره اوس تاسو دا خبره وکړه چې مخکې مونږ تاسو سره د ډېر وخت نه پېژنو زمونږ تاسو سره په 3 ځل داسې انټرویو شوي دي ستاسو د پیج له لارې او همدارنګې دغه سره لټل پروفیسر چې کوم دا دغه و دا خو د خلکو د مین نه هغوی راکړی او دا داسې وه چې په 2017 کې مونږ یو داسې سیمینارز به کول او موږ به لیکچرز به ورکول په مختلف یونیورسټیانو کې به ما لیکچرز ورکول په کالجز کې به موږ لیکچرز ورکول نو د هغې په بنا باندې زه به ومنم چونکې هغه وخت داسې 11 کاله وم نو هغه وخت به خلکو بیا د مین نه به ویلې چې لیټل پروفیسر که نه ورګوډی پروفیسر نو ستا د خبر جواب دا هماغسې دا په هغه کې را روان دي سباون ستاسو ډیره مننه کوم چې ډیوې ته هم وخت ورکړو تکنیکي مسله هم غوښتل مې چې تاسو سره مې ډېرې خبرې کړې وې خو ستاسو یو خو ستاسو تصویر صفا نه راځي بل ستاسو اواز صفا نه راځي نو ما غوښتل چې تاسو سره اوږدې خبرې وکړم خو د بده مرغه هغه شان هېڅ خبره نه ده په راتلونکي کې به نورو پروګرامونو کې هم خبرې اترې کوو تر هغې زه ستا نه ډېره مننه کوم چې ډیوې ته دې وخت ورکړو را سره دې خبرې اترې وکړې یو جهان مننه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ قدرمنو کتونکو د پروګرام په لومړۍ برخه کې تاسو واورېدو اسماعیل خان